السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې صحتمند اوسئ. په دې ویډیو کې په دې درس کې به تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ چې خپل ځان لپاره داسې یو ایډوانس ډیزاین جوړ کړئ یا داسې یو پورټفولیو ویب سایټ جوړ کړئ. په دې ویب سایټ کې په دې ډیزاین کې HTML همدارنګه د CSS څخه استفاده شوې ده. د هغې په واسطه باندې دغه ډیزاین جوړ شوی ده او د دې ویډیو په آخر کې به تاسې هم وشئ کولی چې دغسې یو ډیزاین د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره جوړ کړی شئ. په دې پورته برخه کې وګورئ موږ مینیو لرو. په مینیو کې لوګو ده. د لوګو څخه وروسته په دې ښي اړخ کې چې تاسو ته معلومیږي ایمیل دی، موبایل ده، همدارنګه لاګین لپاره یو بټن جوړه شوې. د دې څخه لاندې موږ داسې ټکس لرو. کله چې د دې نوم په سر باندې د کرسر یو سمه نو دا به کلر وی چینج کیږي. دا هم د CSS په واسطه باندې جوړ شوی دی چې تاسې به هم ووینئ او جوړ به یې کړی شئ. د دې څخه لاندې هم موږ ټکس لرو، یو پیراګراف دی چې دا هم پیراګراف اخیستل شوی او په CSS کې ورته ډیزاین ورکول شوی. د دې څخه لاندې دوه موږ یو ډېر بهترین ښایسته ډیزاین کې بټنز لرو. که ګورئ کله چې په دې بټنز باندې تاسې کرسر یوسئ نو د دې کلر هم چینج کیږي او یو قسم انیمیشن ور باندې راځي چې دا هم د CSS په واسطه باندې دغه ایډوانس انیمیشن جوړ شوی، ایډوانس بټنز دي دا جوړ شوي دي چې تاسې به هم ډېر په اسانۍ سره وشئ کولی چې داسې بټنز جوړ کړئ. او ګورئ د دې ټکس او د دې مینیو څخه لاندې موږ یو بیکګراوند کې یو ایمیج لرو، تصویر لرو چې دا به هم موږ د دې ویډیو کې د خپل د دې پیج څخه بیکګراوند کې دغه تصویر هم اچو. ښه نو د پیلولو څخه مخکې له تاسو څخه یو هیله کوم که چیرې زما یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در رسیږي او تاسې ورڅخه استفاده کوئ. زه راځم دا مینیمایز کوم. په دې ځای کې ما یو فولډر جوړ کړی، ګورئ ایډوانس ډیزاین په نوم باندې. تاسې به هم د هر ځای کې که چېرته په یو ډرایو کې فولډر جوړول غواړئ یعنې ډایرکټري جوړول غواړئ یا په ډیسکټاپ په سر هر ځای کې تاسې کولی شئ چې دغه یو فولډر جوړ کړئ او کار پکې وکړئ. زه راځم دا اوپن کوم. په دې ځای کې وګورئ دوه تصویرونه ما الریډي له ځان سره راغوستي دي. یو بیکګراوند لپاره ده او همدارنګه یو د لوګو د موږ سره چې ما دواړه جوړ کړي دي او له مخکې ما ځان سره په دې فولډر کې ساتلي دي. موږ ته دوه فایلونه نور پکار دي چې یو د HTML فایل پکار ده او یو همدارنګه یو موږ ته د سټایل یا سټایل کولو لپاره د CSS یو فایل پکار دی. نو زه راځم رایټ کلیک کوم په دې فولډر کې داخل کې نیو ته راځم. په نیو کې زه ساده یو TXT ډاکومنټ اخلم. په دې کې زه ورته هر څه نوم تاسې ورکولی شئ. زه راځم نوم ورته ورکوم index.html. تاسې همیش لپاره چې کله HTML کې کار کوئ HTML فایل جوړوئ نو تاسې به ورته ایکسټینشن HTML ورکوئ. نو زه راځم دا انټر کوم. ګورئ دا فایل ما سره جوړ شو. په عین حالت کې زه یو بل فایل هم جوړوم. د نیو ته راځم. په نیو کې زه یو ټیکس ډاکومنټ اخلم. دلته ورته یو نوم ورکوم سټایل او ایکسټینشن به CSS ورکوم. ګورئ هر کله چې تاسې د CSS فایل جوړوئ او ډیزاین پکې کول غواړئ نو تاسې به .css ایکسټینشن حتما ورکوئ. تاسې نوم ورته هر څه ورکولی شئ خو ایکسټینشن باید CSS وي. زه راځم دا هم انټر کوم. ګورئ دواړه فایلونه ما سره جوړ شو. اوس زه راځم په دې انډیکس فایل چې کوم ما جوړ کړ، د HTML فایل چې ما جوړ کړ، زه راځم دا اوپن کوم. ما سره دلته ویژوال سټوډیو کوډ انسټال ده، همدارنګه ډریم ویور هم شته. د نوټ پیډ کې هم تاسې کولی شئ چې دې نه استفاده وکړئ. زه راځم ویژوال سټوډیو کوډ ما انسټال کړی ده. تاسې هم انسټال کړئ ولې چې په دې کې ډېر په اسانۍ سره کوډ کیږي. د کوډ هغه ایریا هم ډېر بهترینه ده. نو زه راځم دغه فایل په دې کې اوپن کوم. د HTML فایل هم HTML فایل ما په دې کې اوپن کړ. راځم زه د CSS دا فایل هم په ویژوال سټوډیو کوډ کې اوپن کوم. ښه نو ګورئ یو ما سره اوس انډیکس فایل ده، بل ورسره د سټایل .css فایل ده. زه راځم تر ټولو لومړی په HTML کې هغه بیسیک کوم ټیکس چې د سټرکچر لپاره لکه HTML شو. په HTML کې دوه مهم مونږه پارټس لرو، سیکشن لرو چې یو هیډ ده. په هیډ کې د هیډ لاندې مونږ باډي لرو. دا د HTML هغه دوه مهمې برخې دي، سیکشنونه دي. په هیډ کې مونږ اکثره ټایټل لیکو. ټایټل ورته زه ورکوم چې پورټفولیو ویب سایټ یا پیج. په همدارنګه زه راځم په باډي کې کوډ کوم. ښه د باډي څخه د کوډ کولو څخه مخکې زه راځم دغه د
style.css فایل د index.css فایل سره لینک کوم. د لینک کولو لپاره به تاسې هیډ ته راشئ. په هیډ کې به تاسې لینک په نوم باندې یو ټیګ واخلئ. په دې ټیګ کې دوه مهمې برخې دي چې یو هغه پکې مونږ href لرو. په href کې به تاسې د کوم فایل چې تاسې د css اخیستی دی د هغه فایل نوم به تاسې لیکئ. د دې څخه وروسته مونږ ټایپ لرو. په ټایپ کې به تاسې ټیکس/css لیکئ. له دې څخه وروسته مونږ رل هم لرو، ریلیشنشپ. په دې کې به تاسې سټایل شیټ ولیکئ. زه راځم دا کلوز کوم. ښه، اوس زمونږ د سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل د ایچ ټي ایم ایل فایل سره لینک شو. اوس په باډي کې راځم. په باډي کې زه یو ډیف ټیګ اخلم. په ډیف ټیګ کې زه یو کلاس اخلم د من نوم ورته ورکوم چې مینیو. ښه، په مینیو کې ګورئ که تاسې هغه ډیزاین ته فکر کړی وي، زه به راشم دې ډیزاین ته. ګورئ په مینیو کې مونږ دغه لوګو اچولی. لوګو زمونږ په دې مینیو کې پراته دی. نو زه راځم یو د آی ایم جي په نوم باندې ټیګ اخلم. په دې کې اس آر سی ده. کوم نوم چې تاسې لوګو ته ورکړی، ګورئ لوګو ته ما نوم اوس دلته لوګو ډاټ پی این جي ورکړی دی. نو تاسې به همدغه نوم راواخلئ، دلته به لیکئ لوګو ډاټ پی این جي. صحیح شوه؟ ښه، دا به زه سیف کړم. اوس راځم سټایل ډاټ سی ایس ایس فایل ته تر څو لږ کوډ یا لږ سټایل زه دې پیج ته هم ورکړم، یا هغه د بیک ګراؤنډ لپاره چې کوم تصویر ده، چې کوم تصویر تاسې دا وینئ، نوم ورته ما ورکړی دانشیار کې ایچ ډاټ جی پی جي. زه راځم دا هم په بیک ګراؤنډ کې اچوم. د هغې لپاره به زه سټایل ډاټ سی ایس ایس ته راشم. ته تر ټولو لومړی خو زه راځم سټیریک اخلم. په ټولو باندې زه مارجن 0 اخلم. همدارنګه پیډینګ هم ورته ټولو ته زه 0 ورکوم. ښه، د دې څخه لاندې زه باډي لپاره ځینې کوډز کوم چې باډي کې زه باید د بیک ګراؤنډ تصویر ورکوم. د بیک ګراؤنډ تصویر ورکولو لپاره به تاسې بیک ګراؤنډ ډش ایمیج لیکئ. ښه، په دې کې زه لینیر ګریډینټ اخلم. ښه، نو په دې ځای کې به تاسې آر جی بی ای ولیکئ. بریکټس به شروع کړئ 0 کاما 0 کاما 0 او همدارنګه 0.5. ښه، همدغه به تاسې را کاپي کئ. په دې ځای کې به یو کاما واچوئ، بیا به دا پیسټ کئ. له دې څخه وروسته په دې دواړو بریکټ څخه وروسته به تاسې دلته یو کاما واچوئ. د کامې څخه وروسته یو آر ایل مونږ لیکو چې تر څو هغه ایمیج چې کوم مونږ سره موجود ده زه هغه راواخلم، دلته یې په بیک ګراؤنډ کې واچوم. نوم چې مو ورته هر څه شی ورکړی وي تاسې به هماغه دلته لیکئ. په دې حالت کې ما ورته نوم ورکړی دانشیار کې ایچ ډاټ جی پی جي. ښه، دا تصویر مونږ په بیک ګراؤنډ کې واچو. زه راځم دې ته لږ څه ډیزاین هم ورکوم. بیک ګراؤنډ ډش سایز ورته ورکوم. په دې کې زه کور اخلم. همدارنګه فنټ هم تاسې ورکولی شئ. زه راځم فنټ ډش سټایل زه ورکوم. تاسې ورته هر څه ورکولی او وبخئ سټایل نه، زه فنټ ډش فیملی اخلم. فنټ ډش فیملی دلته مختلفه فنټس دي، پکې تاسې هر یو انتخابولی شئ. خو زه راځم همدغه چې کوم دغه سینس صرف به زه واخلم. ښه، زه راځم دغه سیف کوم. اوس راځو دغه د ایچ ټي ایم ایل فایل چې کوم مونږ جوړ کړی دا زه اوپن کوم په براوزر کې. ګورئ هغه مینیو کې مونږ دا یو کوم لوګو چې ده دا هم مونږ راوړه. همدارنګه بیک ګراؤنډ کې چې کوم تصویر تاسې ته ښکارېږي دا هم مونږ د سی ایس ایس په واسطه باندې راوړه. لکه څنګه چې دلته دی په همدې قسم باندې اوس په دې ډیزاین کې هم مونږ لوګو راوړه او همدارنګه کوم بیک ګراؤنډ کې چې کوم تصویر ښکاري هغه هم مونږ راوړه. زه بیرته راځم سی ایس ایس فایل ته. ښه، زه مینیو ډاټ مینیو کوم کلاس چې ما اخیستی زه په هغې کې ویډت ورکوم 100%. په همدې شکل باندې زه راځم ډاټ مینیو کې ایمیج یعنی آی ایم جي. ګورئ همیش لپاره چې تاسې د یو کلاس کې داخل کې چې کوم نور ټیکس دي تاسې هغې ته ډیزاین ورکول غواړئ نو تاسې به ډاټ مینیو د هغې څخه وروسته سپیس څخه وروسته به د هغه ټیګ نوم تاسې دلته لیکئ نو تاسې به هغې ته ډیزاین ورکولی شئ. نو زه راځم د هغې ایمیج کوم چې ما په اخیستی داخل کې لوګو چې کوم ما د دې کې امپورټ کړه یا دلته ما راوسته نو هغې لپاره زه هایټ اخلم. هایټ ورته زه ورکوم تقریبا 100 پکسله.
په همدې شکل باندې زه مارجن هم ورته اخلم 0 پکسل او همدارنګه له بله اړخ څخه 50 پکسله. ښه بیا راځم کرسر ورته اخلم او پوینټر یعنې کله چې ور باندې ودرېږي نو پوینټر کرسر دی راځي. اوس دا سیف کوم زه راځم بیا دا چې کومه دا ریفریش کوو ګورئ هغه لوګو هم موږ سره وړه شوه او کله چې دلته موږ د دې لوګو باندې ودرېږو نو هغه پوینټر به هم چینج کیږي د پوینټر یعنی کله چې ور باندې ودرېږي. ښه نو زه بیرته راځم ویژوال سټوډیو کوډ ته په دې ځای کې زه HTML فایل ته راځم. ښه د دې په منځ کې د لوګو نه لاندې به تاسې UL واخلئ. UL مطلب آن آرډر لیست صحیح. په دې کې به تاسې آیټمس اخلئ آیټم لپاره به تاسې LI اخلئ. د دې په منځ کې زه څه کوم هغه ایمیل لپاره چې کوم موږ برخه اخیستې هغه په دې ځای کې لیکم ایمیل هر څه ایمیل ورکولی شئ. زه دلته اگزامپل یو ایمیل ورکوم. ښه زه راځم همدا کاپي کوم د موبایل لپاره همدا کاپي کوم د لاګین بټن لپاره. ښه زه دا به زه موبایل لپاره واخلم. ښه دا زموږ موبایل شو. په همدې شکل باندې لاندې زه راځم لاګین یو بټن چې کوم موږ جوړه کړې لاګین نوم ورته ورکوم. اوس راځم سیف کوم او خپل فایل ګورم ریفریش کوم ګورئ هغه ټکس به په دې ځای کې راغلی وي. خو زه راځم اوس CSS فایل ته او دې ته زه ډیزاین ورکوم چې دا باید په دې ځای کې ماته هوریزنټلی ماته په دې ځای کې په مینیو کې باید ماته وښودل شي. نو زه راځم CSS فایل ته. نو په دې ځای کې به تاسې ګورئ ډاټ مینیو اخلئ. په مینیو کې به تاسې UL اخلئ. په دې ځای کې تر ټولو لومړی زه ډسپلی اخلم. ډسپلی انلاین فلیکس به زه واخلم. د ډسپلی څخه لاندې زه کلر ورته ورکوم. کلر تاسې از نیم هم ورکولی شئ او کلر کوډ نه هم تاسې کولی شئ چې نیم ورته ورکئ. کلر لپاره همدارنګه لیست سټایل زه اخلم. لیست سټایل زه نن ورته ورکوم چې از لیست ماته نه راځي. په همدې شکل باندې زه رایټ طرف نه ورته زه مارجن ورکوم 60 پکسل. ټاپ نه ورته 15 پکسله. ښه پوزیشن ورته ابسولوټ ورکوم. ښه د په UL کې مونږ LI لرو. ډاټ مینیو به زه واخلم. UL په UL کې مونږ LI لرو. دې ته زه اوس کوډ کوم زه ورته مارجن ورکوم 15 پکسله. همدارنګه کرسر ورته ورکوم کله چې په دې باندې څوک ودرېږي نو هغه د پوینټر شکل ته تبدیل شي. او په همدې شکل باندې فنټ ډش سایز ورته ورکوم. زه راخلم تقریبا 14 پکسله. دا مونږ سیف کو راځو خپل فایل ته. فایل زه ریفریش کوم ګورئ کله چې په دې باندې ودرېږي نو هغه کرسر هم چینج کیږي پوینټر ته. همدارنګه هغه کوم لیست چې لیست ختم شو او په دې پاس برخه کې مونږ ته هغه ډیزاین په دې شکل باندې اوس راښکاره کیږي. ښه زه راځم اوس بیرته د HTML فایل ته. ښه په دې ځای کې ګورئ هغه کوم ډیزاین چې مونږ مخکې جوړ کړی په دې ځای کې ورسره آیکن معلومیږي. ښه نو د دې آیکن راوستلو لپاره به تاسې زما سره دلته کوډ تیار کړو. د تاسې به داسې وکړئ زه به دغه کوډ په ډسکرپشن کې تاسې ته پرېږدم. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسې لاندې برخه کې وګورئ ډسکرپشن په هغې ځای به تاسې دا کوډ راواخلئ. دغه پاسنۍ کرښه چې کوم ده دا به تاسې په هیډ کې پیسټ کړئ. په همدې شکل باندې دغه لاندې چې کوم نور کرښې دي دغه لومړی د ایمیل لپاره ده. زه به دا په دې ایمیل LI څخه وروسته واچوم. همدې شکل باندې دا یو به زه راواخلم. دا د موبایل لپاره آیکن ده. دا به زه د موبایل په LI څخه وروسته واچوم. په همدې شکل باندې دا د مونږ د لاګین بټن لپاره یو آیکن راغیستی.
دا به هم زه د LI څخه وروسته واچوم. ګورئ دغه کوډ چې کوم ما اوس راواخیسته دا به زه د همدې ویډیو د ډسکرپشن کې به زه تاسو ته پرېږدم. تاسې کولی شئ چې هغه ځای نه دغه کوډ واخلئ او تاسې په هغه ځای کې پیسټ کړئ. ښه زه راځم اوس دا سیف کوم. تاسې د فایل ته به اوس وګورئ چې کوم آیکن ورسره راځي. دا ګورئ په دې برخه کې ورسره آیکن هم ښکاره کېږي د دې موبایل همدارنګه لاګین لپاره ایمیل لپاره. زه راځم دې ته هم یو څه ناڅه کوډ کوم تر څو پورې چې لږ فاصله ورته ورکړم. په دې برخه کې مونږ ډاټ مینیو اخلو، UL اخلو، په UL کې LI دی، په LI کې مونږ ډاټ فا لرو. ډاټ فا لپاره زه کوډ کوم. زه ورته اخلم مرجن ډش رایټ طرف نه ورته مرجن ورکوم تقریبا 8 پکسله. په همدې شکل باندې زه فنټ ډش سایز ورته ورکوم لکه څنګه چې مونږ هلته 14 اخیستی او زه دلته 14 ورته اخلم. اوس راځم دا سیف کوم، خپل فایل ریفریش کوو. ګورئ یو قسم فاصله یې واخیسته او هغه سایز یې هم د دې لیکنې مطابق جوړ شو. ښه له دې څخه وروسته زه راځم د HTML فایل ته. ښه د دې ډیف څخه وروسته زه یو بل ډیف هم اخلم، یو بل سیکشن اخلم، کلاس ورته ورکوم بینر. ښه دا به زه په دې ځای کې کلوز کړم. ښه د دې په منځ کې زه یو H1 اخلم، هیډینګ 1. H1 مطلب هیډینګ 1. په دې ځای کې زه لیکم های. په دغه د H1 څخه وروسته زه یو بل H1 اخلم او د دې په منځ کې لیکم چې I am خالد دانشیار. تاسې به خپل نوم ورته ورکوئ په دې ځای کې. ښه دا په دې کې مو واخیسته. همدارنګه یو بل پیراګراف به تاسې واخلئ پی ټیګ. د دې په منځ کې به تاسې ټکس واچوئ. زه راځم هماغه ټکس چې کوم ما په دې ځای کې اخیستی زه راځم دا د له دې ځای نه کاپي کوم. تاسې هر څه ټکس ورکولی شئ. دا زه راځم په دې ځای کې پیسټ کوم. ښه بل په دې ځای کې زه یو بیر اخلم تر څو پورې چې دغه ټکس لږ لاندې شي. زه راځم دا سیف کوم. د سیف کولو څخه وروسته زه دې فایل ته راځم، دا ریفریش کوم. ګورئ هغه ټکس دې ځای کې مونږ ته راغله، خو ډیزاین به اوس ورته مونږ په CSS کې ورکوو. زه راځم د CSS فایل ته. ښه په دې لاندې برخه کې ګورئ مونږ اوس کوم یو ډیف واخیسته، هغې ته مونږ نوم کلاس څه شی ورکړی و بینر. نو زه راځم بینر لپاره کوډ کوم. زه ورته ویډت ورکوم 80%. همدارنګه کلر ورته ورکوم وایټ. ښه دا ګورئ کلر کوډ دی. ښه تاسې کولی شئ چې دلته ډایرکټلی وایټ هم ولیکئ، نو دا به هم اخلي وایټ په دې شکل باندې. او که چېرته کلر کوډ تاسې ته یاد وي نو تاسې کولی شئ چې کلر کوډ هم ورکړئ په دې ځای کې. زه راځم مرجن ورته ورکوم. مرجن به زه له یو اړخه 6% ورکړم، بل طرف نه به 8 او بل طرف نه 0. همدارنګه زه راځم په بینر کې مونږ H1 اخیستی ده. H1 ته زه کوډ کوم بینر H1. ښه په دې ځای کې زه فنټ ډش سایز ورته 50 ورکوم، 50 پکسله ورته دې ته سایز ورکړه. په همدې قسم باندې ګورئ زه په دې ځای کې دغه نیم چې کوم ما اخیستی ده زه یم کله چې په دې نوم باندې څوک کرسر یوسي، کرسر ورباندې ودرېږي د دې کلر دې چینج شي، نو د هغې لپاره زه په دې ځای کې یو سپین ټیګ اخلم سره جلا کولو په خاطر باندې. ګورئ دا ټول H1 دا هیډینګ 1 دی، نو دې جلا کولو په خاطر باندې تاسې یو سپین ټیګ اخلئ. سپین ټیګ به زه د اخر کې کلوز کړم. ښه په دې ځای کې به زه کلوزینګ ټیګ واخلم د سپین لپاره. ښه زه راځم اوس CSS فایل ته. په زه بینر کې HI لرم. په HI کې زه سپین لرم. کله چې په سپین ټیګ باندې یعنې سپین ټیګ کې چې هر څه لیکل شوي H ورشي، H ور مونږ لرو. د دې لپاره زه کوډ کوم. زه ورته فنټ ډش سایز ورکوم
50 پکسل. همدارنګه کلر ورته ورکوم کله چې یعنې په دې باندې څوک کرسر یوسي نو کوم کلر دی اخلي. زه ورته ریډ ورکوم. همدارنګه زه کرسر ورته پوینټر ورکوم یعنې کله چې په دې باندې څوک کرسر یوسي کرسر د چینج شي پوینټر ته. په همدې شکل باندې په بینر کې مونږ پی لرو. زه راځم د پیراګراف ټیګ لپاره هم کوډ کوم د سی ایس ایس کې. زه ورته اخلم په دې برخه کې فونټ سایز 16 پکسل ورته زه سایز ورکوم. همدارنګه مارجن ورته ورکوم. د یو اړخ څخه زه دې ته 40 پکسل ورکوم، له بل څخه 0 او له بل څخه زه 50 پکسل ورته ورکوم. خیر زه راځم سیف کوم او خپل فایل ګورم، خپل پیج ګورم چې هغه ډیزاین په دې باندې ګوري اپلای شوی ده، خو نه پوهیږم چې هغه سپین ټیګ کې مونږ شاید غلطي کړې وي. په دې برخه کې زه وګورم سپین ښه په دې ځای کې ما ایکس اخیستی، زه به دا هم لرې کړم. ښه د سی ایس ایس فایل ته راځم. ښه په دې ځای کې وګورئ تاسې بینر مونږ واخیسته خو بینر ته مونږ په دې برخه کې پی ورنه کړه. یعنې همیشه لپاره چې تاسې کوم ځای ته ډیزاین ورکوئ نو تاسې باید له یاده ونه وځي چې هغه ټیګ یا کوم کلاس چې تاسې اخیستی وي د هغې نوم لیکل ضرور دی په دې برخه کې. ښه زه راځم اوس دغه خپل پیج ریفریش کوم. ګورئ هغه ډیزاین یې واخیسته او کله هم چې په دې باندې د نوم باندې کارسر یوسي هغه د نوم کلر به چینج کیږي ریډ کلر ته. په دې شکل باندې ګورئ یو قسم ښایسته معلومیږي. او بیکګراوند وګورئ بیکګراوند تصویر هم راغلی دی. په دې شکل باندې دا پاس مینیو شوه. اوس به مونږ دوه بټنز په دې ځای کې اخلو. بټن لپاره به مونږ کوډ کوو، ډیزاین به ورته ورکوو، همدارنګه ټرانزیشن به ورته ورکوو چې ښایسته معلوم شي. زه راځم په دې کې زه HTML فایل ته راځم. د دې پی ټیګ څخه لاندې زه بټنز اخلم. ښه په دې ځای کې زه یو ایل اخلم یعنې آن آرډر لیست. صحیح. د دې په منځ کې به زه الی واخلم. الی مطلب آیټم یا لیست. په دې ځای کې زه ورته اباوټ می ورکوم. ښه ګورئ دلته به تاسې لینک ورکوئ. صحیح ده. د لینک لپاره به تاسې ای اخلئ، ایچ ریف به اخلئ، ای ایچ ریف. ښه دا په همدې ځای کې کلوز شو. زه به دا راواخلم کټ له دې ځای نه، دلته به یې پیسټ کړم. دا هم ورسره تکراري راغی. ښه په دې ځای کې به تاسې فعلا دا هیش ساین واچوئ. همدارنګه زه راځم کاپي کوم پیسټ. ښه دلته ورته زه دې ته نوم ورکوم پورټفولیو. ګورئ دا چې اوس مونږ سیف کړو راشو خپل فایل ته، دا په دې شکل باندې مونږ ته معلومیږي. ښه دلته شاید کوم ټیګ کې مونږ غلطي کړې. ګورئ دا دلته کلوزینګ ټیګ مونږ اوپنینګ کوم بریکټ چې دی هغه مونږ لرې کړی و. ښه دا په دې شکل باندې راغی. زه راځم اوس سی ایس ایس فایل ته. دې ته زه له سی ایس ایس فایل نه ډیزاین ورکوم. ښه لاندې برخې ته راځم. په دې ځای کې زه ډاټ بینر اخلم. په بینر کلاس کې زه یو ایل لرم. د یو ایل لپاره به زه اول کوډ وکړم، هغه لیست سټایل به یې لرې کړم، هغه به نن کړم. په همدې شکل باندې زه ډسپلی به یې انلاین فلیکس کړم. همدارنګه ډاټ بینر کې مونږ یو ایل لرو. په یو ایل کې مونږ ایل آی لرو. د هغې لپاره زه کوډ کوم مرجن ډش رایټ. زه مرجن رایټ ورته زه ورکوم تقریبا 15 پکسله. همدارنګه پوزیشن ورته ورکوم ریلیټیو. ښه نو زه ورته پوزیشن ورکوم ریلیټیو. په همدې طریقه مونږ په ډاټ بینر کې یو ایل لرو، په یو ایل کې ایل آی لرو، په هغه کې ای مونږ لرو یعنې د لینک لپاره. ښه د دې لپاره زه ټیکس ډیکوریشن اخلم، دا به زه نن کړم. همدارنګه زه کلر ورته ورکوم وایټ.
که تاسې نیم ورکوئ او که چېرته کلر کوډ ورکوئ نو هم تاسې کولی شئ چې ورته ورکوئ. همدارنګه بارډر ورته ورکوم. د بټنز ته زه بارډر ورکوم 2 پکسل او سالډ. همدارنګه کلر به یې وایټ وي. ښه ډسپلی زه بلاک اخلم. په همدې ترتیب زه پیډینګ ورته ورکوم. پیډینګ به زه تقریبا 10 پکسله ورکوم. په همدې طریقه زه ورته ویډت ورکوم. ویډت به زه ورته 120 پکسل ورکم. د هغې څخه لاندې زه ټیکس لاین اخلم. دا به زه سنټر کې کوم چې د بټنو په سنټر کې دا ټیکس راشي. همدارنګه زیډ انډیکس ورته اخلم 1. ښه دا هم وشو. اوس که چېرته په دې لینک باندې څوک کلیک کوي یعنې ودرېږي ورباندې د هغې لپاره به مونږه ایچ اور اخلو. یعنی زه راځم ډاټ بینر اخلم. په دې کلاس کې مونږ یو ایل لرو، په یو ایل کې ایل آی لرو، په دې کې ایچ لرو. دا به زه ایچ اور کوم یعنی کله چې په دې باندې څوک ودرېږي ایچ اور. ښه دې لپاره زه اوس کوډ کوم. زه ورته اخلم چې بورډر زه به ورته 2 پکسل همدارنګه سالډ دی وي. او کله چې په دې باندې څوک ودرېږي دغه د بورډر کلر د چینج شي ریډ ته. زه ورته ټرانزیشن اخلم. ټرانزیشن ورته زه ورکوم 3 سیکنډز. ښه زه راځم دا فایل اوس سیف کوم او خپل فایل ته راځو، خپل پیج ته راځو. ګورئ بټنز موږ سره ښایسته جوړ شوي. کله چې په دې باندې ودرېږي یعنې ایچ اور کي یعنې کلر کرسر په دې باندې موږ ودرو نو د هغې بارډر کلر به چینج کېږي ریډ ته. نو اوس راځم لکه څنګه چې په دې کې موږ ورته انیمیشن ورکړی. ګورئ هغه کوم کلر چې ریډ کلر راځي د ښي اړخ څخه چپ اړخ ته دا هم موږ اوس ورته ورکوو. ګورئ زه راځم په دې HTML فایل ته. په دې ځای کې به زه ورته یو سپین ټیګ واخلم. ښه وبښئ چې دا ما په دې په منځ کې واخیسته. زه به دا په دې برخه کې سپین دا به دلته کلوز کړو. همدارنګه سپین دا به دلته کلوز شي. ښه زه راځم اوس دې ته زه هغه انیمیشن چې کوم مونږ هغې بټن ته ورکړی د CSS کې مونږ هغې ته ډیزاین ورکوو. زه لرم په بینر کې بینر کلاس کې یو ایل لرم، په هغه کې ایل آی لرم. په ایل آی کې مونږ سپین لرو. ښه زه ورته ډسپلی ورکوم. ډسپلی به زه بلاک واخلم. په همدې طریقه زه ورډ ورته ورکوم 0. هایټ ورته ورکوم 100%. بیکګراوند ورته ورکوم ریډ. همدې طریقه زه ټاپ نه ورته مارجن 0 اخلم. پوزیشن ورته ابسولوټ اخلم. او ټرانزیشن هم ورته ورکوم. ټرانزیشن 0 بخې 3 سیکنډه. ښه زیډ انډیکس ورته اخلم. هلته موږ 1 اخیستی و، دلته به -1 کو. ښه په همدې طریقه کله چې ایچ اور کېږي زه اخلم چې بینر کلاس کې یو ایل لرو، په هغې کې ایل آی لرو. ایل آی کې کله چې ایچ اور کېږي هغه هلته موږ سپین لرو. په دې کې د ورډ 100% شي. ښه نو زه ګورئ دا کوډ مو په مکمل ډول باندې وکړ. زه راځم دا فایل سیف کوم. د سیف کولو څخه وروسته به تاسې د ډیزاین ته راشئ، خپل پیج ته به راشئ، دا به ریفریش کوئ. اوس به تاسې وګورئ په بټن باندې چې کوم ډیزاین اوس مونږ په CSS کې وکړو هغه به په دې ځای کې اپلای شوی په دې باندې. ګورئ هغه بټنز ورسره څومره ښایسته معلومیږي. نو
هغه ډیزاین څومره بهترین ډیزاین جوړ شو چې بیک ګراوند مونږ ورته یو تصویر ورکړو په همدې طریقه باندې دا نیم باندې چې کله ودرېږي هم لوګو دی همدارنګه په دې برخه کې مینیو کې مونږ ځینې لینکس ورکړل په همدې قسم باندې پیراګراف دی دا بټنس وګورئ څومره بهترینې بټن دي تر ټولو ښایسته معلومیږي. نو هیله ده دوستانو چې له دې ویډیو څخه له دې درس څخه مو یو څه زده کړه کړې وي HTML همدارنګه CSS ځینې کوډس چې کوم تاسې په دې ویډیو کې وکتل هم د HTML فایل ده دا د CSS فایل ده چې کوم څومره کوډ مونږ وکړو د هغې نتیجه مونږ په دې ځای کې وکته. نو هیله ده دوستانو چې له دې ویډیو څخه مو زده کړه کړې وي تاسې وکتل چې د HTML او همدارنګه د CSS په واسطه باندې دغه ایډوانس ډیزاین مونږ جوړ کړ. نو تاسې کولی شئ چې همدې ویډیو ته په کتو سره تاسې هم دغسې یو بهترین ډیزاین جوړ کړئ. نو دغه ویډیو که چیرې خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ برخه کې ما ته هره پوښتنه د HTML CSS همدارنګه د ویب ډیولپمنټ هره پوښتنه چې تاسې په ذهن کې لرئ تاسې کولی شئ چې د کمنټ په سیکشن کې ما ته پرېږدئ. انشاءالله زه تاسو ته تر څومره چې زر کېږي تاسو ته ځواب درکوم. نو هیله دی دغه ویډیو له نورو سره هم شریک کړئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.